امریکا د پخوانیو افغان پوځ پیلوټانو د اوکراین جګړې ته د استولو لپاره روزي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. رسنیو د ځینې نظامی سرچینو له قوله ویلي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د افغانستان هوایي ځواکونو پیلوټان د اوکراین جګړې ته د استولو په موخه روزي. د روسیې ټاس خبري اژانس نن په دې تړون یو راپور کې د باخبره نظامی سرچینې له قوله ویلي چې امریکا د اوکراین جګړې ته د استولو په موخه د افغان هوایي ځواک پر مخکینیو پیلوټانو سربیره د ځانګړي ځواکونو هغه افسران هم روزي چې پر افغانستان د اسلامي امارات ولکې تر ټینګېدو وروسته له افغانستانه ایستل شوي دي. یادو کسانو ته په کالیفورنیا ایالت کې روزنه ورکول کیږي او وروسته به د پولین له لارې اوکراین ته ولیږل شي. ټاس خبري اژانس که څه هم د خپلو سرچینو نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې افغان پیلوټان د یو قرارداد له مخې د اوکراین جګړې ته استوي. تر دې وړاندې هم ځینې خبرونه خپاره شوي وو چې امریکا او برټانیه د افغانستان د پخوانیو پوځ د ځانګړو ځواکونو منصوبین د اوکراین جګړې ته استولي دي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.